علاقې د اوبو سره ورکړې ده د ځمکې لاندې چې کومې اوبه دي د دې تشبیه الله د فقه سره ورکړې ده فقه ویل کېږي مجتهد چې کله اجتهاد وکړي امام چې کله اجتهاد وکړي د قرآن او سنت نه کومې مسلې راوباسي دغې ته فقه ویل کېږي د دې فقه تشبیه پروردګار د اوبو سره ورکړه علما فرمایي وجه سوا مفسرین لیکي وجه صدا الله د مجتهد د مسائلو الله د فقه د مسلو د اوبو سره تشبیه ورکړه محترم وجوهات مفسرین تفصیلا ذکر کړی دي درې تاسو قرآن د ذکر کوم محترم علما فرمایي یو دې ته اشاره وا چې څنګه انساني ژوندۍ بغیر د اوبو نه تیریږي دغه سي اسلامي ژوندۍ بغیر د فقه نه تیریږي تاسو وګورئ چې انسان قدم به قدم د فقه مسلې ته محتاج دی انسان اوبو ته محتاج دی دیکھ د عبادت شعبې ته ځي کله خوراک شعبې ته ځي کله سکال شعبې ته ځي د ژوند په هر شعبه کې انسان ته اوبو ضرورت دی د اوبو نه بغیر د انسان ژوند چې څنګه نه تیریږي دغه سي مسلمان اسلامی ژوند تیرولو د پاره د فقه مسلو ته محتاج دی که یو مسلمان دی پیدا شو د فقه مسلې ته محتاج دی دته اذان په څه طریقې سره وکړو دته قامت په څه طریقې سره وکړو دله نوم سکیدو د دقیقې مسله له فقه مسلې ته خبره متوجه شو جی تر دې پورې د بالغ شو اسلامی احکاماتو مکلف وګرځیدو د فقه مسائلو ته محتاج شو تر دې پورې محترم پورې ژوند تیر شو دله مرګ راغی د جنازه کیږي دله غسل ورکول کیږي دله کفن دفن ورکول کیږي د قبر ته ورګزول کیږي په د باندې تختی لیکدیو د پاسه په خاور اړای محترم دې ځکه د فقه مسائلو ته محتاج دي مفسرین لیکي یو دین نقطې ته اشاره وا څنګه انساني ژوندۍ او انساني ژوند هغه بغیر د اوبو نه تیریږي دغه سي اسلامي ژوندۍ او اسلامي ژوند بغیر د فقه نه تیریږي محترم دا یو محترم او دویم علما فرمایي دې خبرې ته اشاره وا څنګه چې کوئی کنستون کې دا د اوبو خالق نه دی د اوبو پیدا کوونکی نه دی بلکې د اوبو خالق او پیدا کوونکی څوک دی جی ها د اوبو راښکاره کوونکی دا کوی کنستون کې دی اشاره شو دې خبرې ته چې څنګه د اوبو خالق الله دی را کنستون کې اوبو راښکاره کوونکی دا کوی کنستون کې دی دغه صرف فقهي مسلو جوړونکي امام مجتهد نه دی د فقهي مسلو جوړونکي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نه دی امام شافعي رحم الله نه دی امام مالک رحم الله نه دی امام احمد رحم الله نه دی مسله قرآن سنت کې موجود ده امام مجتهد صرف هغه مسله راښکاره کړه مسله قرآن او سنت نصوصو کې موجود ده په هر سړی دا نشي راوسته هر سړی په دې باندې نه پوهیږي د دې لپاره د اجتهاد د خودبین ضرورت دی د دې لپاره د اجتهاد خودبین لګول پکار دي دا به هله په نظر راځي چې کله اجتهادي بصیرت انسان کې راشي محترم او تاسو وګورئ چې محترم تاسو یو مثال واخلئ د فقهي مسلې جوړونکي امام نه دی بلکې د څه شی دی د راښکاره کوونکی دی د دې وجې نه فقها اعلان کوي القیاس مظهر لا مثبت قیاس مسله ظاهري مسله ثابتې نه تاسو یو مثال واخلئ دا د رمضان مبارک میاشت علماء تاسو راشي تپوس وکړئ مولوي صاحب زما روزه وه زما ته تبه ولګېده بیمار شو ډاکټر صاحب له لاړم هغه راته ستن ووهله ډریپ یې راته ولګو مولوي صاحب محترمه په دې باندې روزه ماته شوه که ماته نه شوه اوس تاسو وګورئ چې د نبي علیه صلات وسلام زمانه کې سرنج او ستن وه ډریپ و اوس ته قرآن سنت کامل دی د مجتهد د اجتهاد ضرورت نه محسوسه د مجتهد د اجتهاد نه انکار کې د غیر مجتهد د تقلید نه انکار کې مسله بل کم زیره راوړي د پیغمبر علیه صلات وسلام زمانه کې نستن و محترم او نه ډریپ و مسله کم زیره راوړي ما ته یو مرګري ویلا ما ته ویل مسله وشته حدیث کې ما ورته کم ذکر دا ویل حدیث کې د خکر لګول ذکر راځي هغه مسلې نه دار او ذکر ما ورته مرګري سرنج والا ستن والا مسله دی راوغستا هغه د پخکر باندې قیاس کړ اول نمبر ته قیاس وکړ خپل مذهب موافق مشرک شو دا د شرک کار دی ولې وکړو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله هغه امام چې خیر القرون د دور د زمانه انسان دی هغه امام چې صحابه او شاګرد دی هغه تعالی اجتهاد حق نور کو
15 صدۍ مراد تر پاسې دي چې په ګوړه باندې خپل مذهب بدلې په 15 روپۍ باندې ایمان پرې دی ته چې اجتهاد کې ته موحد ګرځې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې اجتهاد وکړ مشرک وګرځېدو او دویم ما ورته مرګري قیاس دیم صحیح نه دی قیاس مال فارغ دی ما ورته مرګري په خکر کې اینا راوباسي کر کیجی پوکې ورکړي د اینه د دننه بهر تر وباسي او پستن او سرنج او ډریپ باندې دوايي بدن ته دن نشي دا د کوم سیس قیاس وکړو چې دوايي په دن نشي هغه راوغستو په هغه سیس د قیاس کو چې هغه اینه بهر تر وباسي ما ورته مرګري قیاس غنوار المحترم مارستو تاسو بوای په قهاو دا مسله په اصول کې ذکر کړی دا تاسو ذهن کې به اشکال راځي چې کله نبی عليه الصلاه والسلام زمانه کې سرنج نشته ډریپ نشته نو دا پورا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه کې نشتا تبه مسله د کوم ځینه حل کې زم مجتهد کمال د کړه امام اعظم رحمه الله چې کله کې ناسو د سلوخ مجتهدین او شاګردانو بنچ کې راو 80,000 قوانین هغه انتخاب وکړو 80,000 قوانین وذکر دا غیر تدوین وکړو امام اعظم رحمه الله د کمالات نظر شم قربان شم امام اعظم رحمه الله کمالم دغه وکړو چې مسائل رستر روان دي اصول د مخ کې نه کې خو دا هغه حل پرستاله لپاره د قران او سنت نه مسائل راوښتا هغه څنګه محترم تاسو وګورئ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په قاو ذکر کړه ول د انسان ګډي او بل مېدې ته دوه قسم لارې تللې دي یو لارې هغه دي چې باغې باندې یو سیس دنه ګډي ته برای راس رسیږي لکه خلص و پوز شو نور لارې شوی ودان ته چې باغې باندې یو سیس تیر شي ګډي او مېدې ته برای راس سینه رسیږي هغه دن نسی دویم قسم لارې هغه دي چې هغه باندې یو سیس دن نسی هغه برای راس سینه مېدې ته نه رسیږي اولنی قسم لارې چې باغې باندې سیس تیر شي ګډي او مېدې ته سینه رسیږي په دې باندې روزه ماتيږي دویم نمبر لارې لکه دا د یفتو سورش او مسامات ورته ویل کېږي په دې باندې چې کوم سیس دننه راشي په دې باندې روزه نه ماتيږي تاسو یو مثال واخلئ رمضان مبارک میاشت مولانا صاحب له سره راغی مولوی صاحب ګرمي به شروع وکور تر عالم روزه میوا ما ته پته و چې زما روزه ده ما یخي او یو ګلاس راوغسته و مسکی تاسو سبق و د روزه ماته شو که ماته نشو جی ولی جی او په هغه لارې باندې لارې کې باندې چې مېدی او ګېډې ته سیده رسیږي دویم مرګره راغی په مولوی صاحب زما روزه وکور تر عالم ګرمي به شروع د بازار نه کور ته واپس رالم ګرمي به شروع وتند لګېدل و مولوی صاحب محترم ما یو بالټه یخي اوبر واغسته هغه کې مې واو رواچول هغه مې ولیکړه او به مې یخي کړې هغه وبو باندې مې غسل وکړ زما تن بر هغه سره ختم شو د مسامات په ذریعہ باندې ګېډي او مېدې ته ګلاس نیم ګلاس وبلاړې مولوی صاحب له تاسو کې مولوی صاحب زما روزه ماته شو کما ته نشو تاسو سبق و د روزه ماته شو روزه ماته نشو ولې جی په هغه زګونو باندې په هغه لارو باندې وبدن لاړې کوم چې برای راس ګېډي او مېدې ته نه دي ترې محترم د سرن ستن او د ډریپ مسله مجتهد د مسامات په صورت کې حل کړی د محترم دویم تاسو بل مثال واخلئ چې حدیث کې راځي مچ چې کله وبوته پيوته شروعات ولې دوره مسلې سره کم نه حدیث کې مسله موجود ده مچ له وبور کا هغه گزار کا وبدي چې دی پي دی دا پاک دی استعمال کا لیکن محترمو د مچ په شان کې ګڼ نور جناور دي شالو لکایدا مچای دی کبینه مچای دا دمدماره مچای دا سره مچای دا ګڼ قسم هغه جناور دي چې داغه حکم نه قران کې شته سره اکثر نه حدیث کې شته جیم مسلې د بار وکم سي تاسو امام مجتهد دغه مسائل راوغستا په دې کې سوچ وکړو ول حدیث کې نبی رسول الله والسلام د مجنون چې اغستره په دې کې څه خصوصیت ده امام مجتهد دې خبرې ته ورسېرو هغه اجتهاد وکړو فکر وکړو ول د مچ په بدن کې چلیدونکې یې نشته نبی رسول الله والسلام د مجنون اغستره او د هغه ټولو زناورو حکم بیان کړی دی د کوم په بدن کې چې چلیدونکې یې نشته ول د مچ چې د کوم زناورو په بدن کې چلیدونکې نه نشته د هغه ټولو هغه حکم دی کوم چې مچ حکم دی امام مسله حل کړ د حدیث نه راوښتا استاد وګورئ دا مسله امام د ځان نه جوړ کړل حدیث نه راوښتا مسله حدیث کې موجود و ورچا ته په نظر نه راتله اجتهاد موربین ضرورت امام المناظرین حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمائی یو وابی بلا پچوک کی بیان ہو
बयान ऐसा पूरा पंजाब लाहौर दे वेल मैं पाकिस्तान से फिक़ह हनफी का जनाजा निकालूंगा जबर पाकिस्तान में द हनफी की जनाजा उबासम जनाजा को द अल्लाह अजीब निजाम दे द अल्लाह अजीब इंतकामी दे मुली से कोर तरावे दे वाबी मुला कोर तरावे मेहमानों और सरदी कोर राग खपली बीबी तो वही लसी जोड़ा का छे पोख का बीबी तपोस के मुली से अवल दे हुए मसले जवाब रखा शहर में पई पौर बांधी इखिव आगा पई पौर बांधी प्रातौ द पासे बिसर नो प्रो श्रम चई रागली दा आगा पई तर वेदली दा मुली से पई पाक दी कसखादी का पई पाक दी च बदी के सलसियो कमा का पई खादी चिदा वाळू तुये कम नूर पई रावड़ा मुली से अखवा मंडवई देखो मंडवई न कुरान की हुक्म स्ते न हदीस की हुक्म स्ते बसराहत सरा आखिरे की देराड़ो बस्ती देवरे रवारस्तो जनती का लय रवारस्तो चे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ आजी तानवी रहमहुल्लाह द फिक्र किताबों ने आसान अंदाज सर अग मसले रागस्तरी द फिक्र यो अदना तरीन यो आसान तरीन किताब दे लाड़ो वाली किताब जनती का लय रवारस्तो आगे के मसला वो कथा इमाम आजम रहमहुल्लाह फरमाई श्रम चईदाग मचब हुक्म किरा संचिर मचब बदन की चले दुन की इन निष्ठि दक्कसिर मचई प बदन की चले दुन इन निष्ठि संचिप मच सर पई खान गर्जी दक्कसि पदि मचई सर पई खान गर्जी बस्ती जेवर जनती का लय वो तो खपली बिबिला जवाब और को वेल पई पाक दी लसी पके वका मौलाना उकाड़ी से रहमहुल्लाह फरमाई सोक चीज खपल कोर न शिवस्ते पाकिस्तान या हिंदुस्तान में वैसा हुआ सी द चाप कोर की सलीरिश गिनती की जरूरत थे द चाद कोर जोन सलीरिश गिनती बगैर द दिन न थी रही अगर मेरा पाकिस्तान ना या अफगानिस्तान में जरा सा पक्के में तरीके से होगा बहरहाल मोहतरम महाराज को द्वेम दिन उक्ति ते इशारा संचिर उबो खालिफ कोई के नस्तुन के न दे द उबो खालिफ अल्लाह दे रखकार के उनके मुजतहिद कोई के नस्तुन के दे दत्त से फिक़ही मसले इमाम दजान न जोड़े कुरान और सुन्नत के मौजूद थी मुजतहिद सिर्फ द क़ियास के जरिए सर द इज्तिहाद के जरिए सर अगर अखकार कई मावतात आसानी च अमल को और द्रे मुहतरम दे खबरे ते इशारा द पदी आयात मुबारक की जे कुरान और सुन्नत के तहक़ीक़ कवल कुरान और सुन्नत के इज्तिहाद कवल दादा हर चाकार न दे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुरान और सुन्नत के इज्तिहाद और तहक़ीक़ हक हर चालन और कई सिर्फ दो हस्तूते और कई वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बि वलौ रद्दूहु इलर रसूल अवल नंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत प दीन की प कुरान और सुन्नत के इज्तिहाद हक पैगंबर तौर के रसूल तौर के व इला उलिल अम्र ये फकीह मुजतहिद तौर के संच दुनिया के मुहतरम कानून दादे निजाम दादे द डॉक्टर हुकुम अगर तलील और कोच दे डॉक्टर दे द डॉक्टर डिप्लोमा और सरदा दागी कागजात सर्टिफिकेट और सर दे देख पल जोन तेर कर दे बदी मसाइलों के मुहतरम कनन यो मुनिसब रापासी अगर उसूल तिब किताबों न रवाखली उर्दू पुख्तो तर्जमे शविदा दलते खैराती क्लिनिक खुलाओ की अस्पताल खुलाओ की और ऐलान किया खल कुतासु अस्पताल तजई डॉक्टर से बस्तासु ने पीस मखली अलतब इंतजाम कोई राजी पी सबीलिल्लाह जस्तासु इलाज को डॉक्टर से हम दक्त किताबों ने मिली थी दागे उर्दू पुख्तो तर्जमे शविदा दारी जमाम खितम प्रतरी राजी जबरदस्त इलाज को पी सबीलिल्लाह बेको न मुहतरम संग तासु जलालाबाद मुसलमानान पदक डॉक्टर बांधी इलाज में कोई द अगेला द तहकीक हक न और कोई द तिब मैदान की दक्क से अल्लाह रब्बुल इज्जत द कुरान और सुन्नत पे मैदान की गैर मुस्त अल्लाह रसूल ने अलाउ बल चाल तहकीक हक न और के मुहतरम दे द्री नुक्तों ते इशारा वाला मुहतरम वारस मिला को च अवल नंबर बुनियाद अगर इज्तिहाद दे दीन इस्लाम और द्वेम नंबर द तकलीद दे मुहतरम तकलीद दमुम पुख्ताना प आम जब जो अलग रचा को मजहब द इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मजहब तर जाप मजहब द इमाम शाफी रहमहुल्लाह को मजहब दली तमुम तकलीद वाली मुहतरम नन मुहतरम यो जंग गरम दे यो महाज गरम दे पदला नुम मान दे खल्क दुनिया पैसा हासिल कर अगे खड़ा खल्क बदली मान दे खपल कारोबारों न रवान करी दी देव न तपोस हो के तकलीफ से तवेले कीगी देव वही यो तरफ त अल्लाह रसूल दे बल तरफ त इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दे यो तरफ त कुरान और हदीस दे बल तरफ त आगा द फिक़ह किताब दे अल्लाह रसूल मनल इमाम अल्लाह रसूल प्रे खौदल दागे मुकाबले की इमाम मनल द फिक़ह किताब प्रे खौदल दागे द कुरान और हदीस प्रे खौदल दागे मुकाबले की द फिक़ह किताब मनल दा तकलीफ दे द अल्लाह रसूल मुकाबले की सोच मनल इमाम मनल दा तकलीफ दे मुहतरम दायात व साथी मुहतरम
څوک چې د الله او رسول په مقابله کې د امام تقلید کوي، څوک چې د الله او رسول په مقابله کې د امام خبر مني، څوک چې د قرآن او حدیث په مقابله کې د فقه کتاب مني، موږ وایو لا شک فی کفره، د دې سړي په کفر کې هیڅ شک نشته. خو حاجی صاحب البیت ادرا بما فيه، موږ نه تاسو کې تقلید څه ته ویل کېږي، موږ بل تر هغه مفهوم وخایو، موږ بل تر هغه مطلب بیان کو، موږ نه تاسو کې اے مقلدینو تاسو خپل امام تقلید په کومه معنا کې کوئ، تاسو خپل امام تقلید په څه طریقې سره کوئ، موږ به درته وضاحت وکړو. حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی اتباع الروایت دلالتن، د ماهر شریعت پر رہنمائی او اقتدا کی په قرآن او سنت باندې عمل کول د تقلید ویل کیږي. د ماهر شریعت پر رہنمائی کی، د ماهر شریعت په اقتدا کی په شریعت باندې عمل کول د څه ویل کیږي جی، څه ویل کیږي جی. تاسو وګورئ جی، تاسو سحر منځ کړه دې کنه دې کړه جی. امام سو کسان جی، مقتدیان سو جی، ستړي مونږ شوي جی، جواب راکوي به جی. تاسو جواب نه راکوي بیا بسم خبره نه کوم، بیا بس کوم که تاسو خبره را جواب راکوي ان شاء الله بیا بسم تاسو ما بیا بس جو خبره کوم ان شاء الله. امام سو کسان جی، مقتدیان سو کسان جی، یا جی. امام د چا عبادت کوو جی، مقتدیان د چا عبادت کوو، امام سجده چاته لګول، مقتدیان سجده چاته لګول جی. امام هم د الله عبادت کوو، مقتدیان هم د الله عبادت کوو، امام هم سجده الله ته لګول، مقتدیان هم سجده الله ته لګول جی. فرق داو مقتدیان د امام په اقتدا او رهنمایي کې د الله عبادت کوو، مقتدیان د امام په اقتدا او رهنمایي کې الله ته سجده لګول. هم دغه مثال دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په قرآن او سنت عمل کوي، امام شافعی رحمه الله، مالک احمد رحمه الله په قرآن او سنت عمل کوي، دا غوی مقلدین په قرآن او سنت عمل کوي جی. هغوی برای راست په قرآن او سنت عمل کوي، مجتهدین دي، ما او تا مجتهدین نه یو، دا غوی په اقتدا او رهنمایي کې په قرآن او سنت باندې عمل کوو. دغه څلور امامان دیو په شریعت باندې عمل کوي، ما او تام په شریعت باندې عمل کوو. خو جی دغه امامانو په اقتدا او رهنمایي کې په شریعت باندې عمل کوو جی. او دغه خودي سے مثال دی جی. یو کس را دی، هغه وایي ویره د امام صاحب ډېر ښه سړی دی، مولانا ګلواز صاحب دامت برکاتهم عالیه ډېر ښه سړی دی، دا مقتدیان مشرکان دي، بدعتیان دي، گمراهان دي. ولی جی ګوره امام د الله عبادت کوي، امام الله ته سجده لګوي، امام دیو له درس ورکوي چې عبادت د الله کوي، امام خسړی دی دیو ته وایي سجده الله ته لګوي. ګوره مقتدیان امام ته سجده لګوي، امام د الله عبادت کوي، مقتدیان د خپل امام عبادت کوي. ګوره دا مقتدیان د خپل امام خبره هم نه مني، دا مقتدیان د خپل امام په لاره باندې هم نه ځي. خبره ٹھیک ده کہ غلط رہی؟ خبره غلط را. موږ دواړه د امام الله عبادت کوي. هغه فرق هغه دی چې مقتدیان د امام پر رهنمایي او اقتدا کې د الله عبادت کوي. دغه شی کم سړی چې دا خبره کوي، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر ښه سړی و، امام شافعي صاحب رحمه الله ډېر ښه سړی و. فهذا مقلدین ښه خلک نه دي. ولې هغوی په قرآن او سنت باندې عمل کړی دی. ګوره دیو د خپل امام خبره مني، دیو الله او رسول پریخي د خپل امام پسې روان دي. او محترمو کم سړی چې تقلید پرېږدي د ده نه الله عقل هم واخلي، دین یې د مخکې اغوستی عقل هم دې واخلي. ما ته یو ملګري وویله پېښور کې قرآن مجید یو آیات مبارکه ما ته ولوستل، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. د یهودو په باره کې آیات نازل شوی دی. د یهودو خپل مولیان او مشران اخبار او رهبان اربابا من دون الله ما سوى الله، د الله نه سوا خدایان ګرځولي. او به یو حدیث وایي د عدی بن حاتم ابي حاتم رضی الله تعالی عنہ، ترمذی شریف کې حدیث موجود دی. د نبی علیہ السلام لراغه ول د الله رسول مونږ خپل مولیان خپل مشایخ خدایان نو جوړ کړی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ول اے عدی ستاسو مولیان ستاسو مشایخ چې بس ستاسو لپاره د ځان نه حلال کو تاسو به حلال کړو کنه. د ورته ویل او ویل اے عدی ستاسو مولیان او مشایخ چې به کوم څه د ځان نه حرام کو تاسو هغه حرام کړو کنه. ویل ها. ورته ویل دغه وی ارباب من دون الله، د الله نه علاوه خدایان نیول دي. ما ته ویل تاسو د خپل امام یو طرف ته قرآن او سنت دي، تاسو نه سره تاسو کی تاسو وايي نه زمونږ امام دا خبره کوي، تاسو یو طرف ته قرآن او سنت یو مسلې ته حلال وای،
تاسو امام ورته حرام وي، هغه ورته حرام وي، تاسو امام ورته حلال وي. تاسو خپل امامان خدای په درجه باندې ګرځولې دي کړې دي ګرځولې. ما ورته مرګري یو پښتنه زکوم، یو تپوس زکوم استا. ما ورته مرګري د ځان نه یو څه حلال ګرځول یا حرام ګرځول دا اسلام دی که کفر دی؟ تماته وې دا کفر دی. ما ورته اول نمبر فتور کې پدې باندې چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله، امام شافعی، مالک احمد رحمهم الله دا کافر او مشرکان د اسلام نه خارجو. اول فتوا په هغوی ولګو، بیا به فتوا دویم نمبر کې په مقلدینو د هغوی باندې ولګي. اول نمبر هغوی ته مشرکان وایي، بیا به موږ ته مشرکان وایي. که هغه مشرکان بیا موږ مشرکان یو، که هغه مشرکان نه بیا موږ مشرکان یو. ما ورته مرګري دا جرأت کولی شي امام اعظم رحم الله وغیره ائمو ته مشرکان ویلی شي؟ ویل نه، بالکل مشرکان نه وایو. دا خو مسلمانانو امامانو، دا خو لوی علماو، دا خو لوی متقیانو، دا خو لوی پرهیزګارانو د دې صفات بیان کړه. ما ورته مرګریا زما سوال دا دی، امام اعظم رحم الله یو څیز د ځان نه حلال کړی دی که حرام کړی دی؟ که یو څیز د ځان نه حلال کړی یا حرام کړی او زه هغه منم، نو اول نمبر امام ابو حنیفه رحم الله مشرک وګرځېدو، دویم نمبر بیا زه مشرک وګرځېدم. او که امام ابو حنیفه رحم الله د ځان نه څه څیز حلال کړی یا حرام کړی نه دی، د الله او رسول حلال او حرام به ورته راښیي، نو بیا امام صاحب رحم الله مشرک نه دی، زه ولې مشرک وګرځېدم؟ خبره باندې نه پوهېږي، خبره ذهن ته نه راځي. بهرحال محترم عرض بنا کوو، یو کس راغی د بهر نه، دی نه امام دی نه مقتدي دی. کله امام ته کنځل کوي او د مقتدیانو سره جنګ جګړه کوي. مقتدي ته وایي ته مشرک یې، ته بدعتي یې، ته ګمراه یې. نه امام دی نه مقتدي دی. کله امام ته کنځل کوي او د مقتدیانو سره جنگ جګړه کوي، همدغه غیر مقلد دی، وابي دی. محترم بہرحال محترم معرض کو تقلید تعریف یاد شو کہ یاد نہ شو جی ماہر شریعت پر رہنمائی کے قرآن اور سنت باندې عمل کول دې ته څه ویل کېږي؟ تقلید. زه یو مثال درکم، خبره مو مخکې وچلو جی. یو مثال واخلو، تاسو وګورئ جی، یو سړي دپاره درې طریقې دي، دی مجتهد نه دی، دی مجتهد نه دی، د دې دپاره درې طریقې دي چې په قرآن او سنت باندې عمل وکړي. د دې عمل کولو دپاره د دې دپاره درې طریقې دي. یو طریقه دا ده چې دی مجتهد نه دی، د دې باوجود دی وایي ما ته مجتهد د تقلید ضرورت نشته، زه په خپله پوهېږم. د اردو پښتو ترجمې راواخلي او د هغې نه محترمو په خپله هغه ځان له مسلې راوباسي، مسلې معلوموي. دویم ملګری هغه دی چې دی په خپله عالم ملا نه دی، اردو پښتو نه پوهېږي، مجتهد هم نه دی. دی خپل مولي صاحب له راغی، مجتهد نه دی، هغې ته وایي مولي صاحب دا مسله وګوره ما ته وښایه. دریم نمبر سړی هغه دی چې دی په خپله مجتهد نه دی، په یو کامل مجتهد باندې اعتماد وکړو، هغه تقلید یې وکړو. همدقسې تاسو وګورئ چې یو مثال واخلئ تاسو، یو سړی ړوند دی، ړوند په سترګو باندې نابینا دی، معذوره دی. د ده لپاره یوه طریقه دا ده، د جلال آباد نه تورخم ته ځي، یوه طریقه دا ده، دی وایي ما ته بل چا ضرورت نشته، دی په خپله ړوند دی، خو دی وایي ما ته بل چا ضرورت نشته، زه په خپله جلال آباد ته ځم، د بل چا څه ضرورت دی، د بل چا نه سهارې ما ته، زه په خپله ځان جلال آباد ته رسول. دویم ملګری دی په خپله ړوند دی، نابینا دی، یو ړوند له لاس ورکړو، نابینا له لاس ورکړو، هغه ته وایي زما سهاره جوړ شه، ستا په سهارې سره زه جلال آباده پورې دا تورخمه پورې تلل غواړم. دریم محترم ړوند دی، نابینا دی، د یو بنا سړي له په سترګو روغ سړي له صحتمند سړي له لاس ورکړو، ده ته وایي مرګري زما رهنمایي وکړه، ته زما لپاره سهاره جوړ شه، ما سره جلال آباده پورې دا تورخمه پورې لاړ شه. تاسو وګورئ محترم، اولنی ملګری چې ړوند دی په خپله روان دی، دویم ړوند له لاس ورکړی ما جلال آباد تورخم ته ورسوه. دا دوه ملګري به چې تورخم ته ورسېږي که د کرامت په دورې به وبرسېږي چې کنې نور مشکله ده. او وابیان هم کرامات نه ویني، نو کرامات ته کوم ځای دی؟ نو کرامت شته نه. بله طریقه باندې دی تورخم ته رسېدی نه شي، په لاره به یا د کندې نه ورځېږي یا به ګاډي سره اسکیډنټ کوي، هغې کې به مري، خپل لاس به ماتېږي خو تورخم ته به روغ نه رسېږي. دریم ملګری په خپله باندې ړوند دی، بنا له لاس ورکړی دی، هغه ته وایي زه تورخم ته ځم. د اسبابو دنیا کې که تقدیر د هغې موافق د هغې خلاف لیک نه دی او تورخم ته ورسېږي که وبه نه رسېږي؟ اول مثال چې ړوند په خپله روان دی، دا د دې زمانې د وابیانو مولیانو مثال دی چې دا په خپله مجتهدین نه دي. دی وایي ما ته امام ابو حنیفه رحم الله څه ضرورت دی، ما ته مجتهد د تقلید څه ضرورت دی. دویم د وابیانو عوام دي چې دیو په اردو پښتو باندې نه پوهېږي، لرې به خپلو مولیانو نه راغله،
مولوی صاحب دا مسله راته راوښایه کنه دا مسله څنګه ده ما دی ورته مسله ورښوده اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر د خیر القرون د مجتهد دا هغه امام چې صحابه او شاګردو احادیثو کې د هغې خوشخبري او زیری راغلی دی هغه امام مجتهد په مقابله کې هغه سړی ونیو چې هغه د ګوړې لپاره د دنیایي پیسو لپاره هغه مذهب او دین بدل کو اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر دا غي کامل مصداق دی او درې محترم ما وتایو چې ما وتا په قران او سنت کې تحقیق نشو کولای مثال هم د اغړون دی وها بلال املا سر پوجا ترخمه پر زما سره لاړ شمه ال تو ورسوا امام اعظم ابو حنیفه رحم الله پورا دنیا باندې چې د مجتهد دی ما وتا دا غل من وګره تولي ولا منزل مقصود روان شو ان شاء الله العزيز رسول الله تاسو وايي چې اجتهاد دروازه بند تاسو ر اجتهاد دروازه ولې بند کړل ما ورته مرګري د اجتهاد دروازه موږ نه بند کړی خو هغه د اجتهاد شرایط او صلاحیت چا کې نشته ما ته بل څه راغی ول زمون امین الله کوم چې گنج کې اوسي هغه کې اجتهاد صلاحیت شته مجتهد دی ما ورته مرګري زمون پښتانه متل کوي یو کس داوا وکړ ما سل غزه ټوپ واله ابل ورته ویل راځه دا غزو دا میدان ویوا ما ورته ته مجتهد زمونږ د نوجوانانو احناف سره یوې غنټې لپاره کېدو موږ د زیاتو مسلو ته پوښتنه نکوو صرف 15 مسلې د مخې ته ایږدو د بل امام قول نه نقل کوي د خپل اجتهاد کې سبب یا امنه مچ واقع د مجتهد او نن محترمو التکراغله نن په اغاز مکه موږ راتنګ کړی دا الحمدلله زمونږ مسلمانان چې گمراه کول نن الحمدلله دا وی په جمعتونو پیری ولاړ دي زمونږ احناف په جمعتونو تر پری دي سبحان الله بهر محترم عرض می دا کوي ماوتا مثال دا اگر روندې چې بنال املاس ورکو منزل مقصود ته برسېږو یو مثال بل وایم چې په دغه خبره بیا مخکې بوزم چې تاسو واخلئ یو مثال دی یو سړی د مریض دی ډاکټر نه دی د دې لپاره یو طریقه دا ده چې د اصول طب د اردو پښتو کتابونو راواخلي ځان په خپل نسخه ولیکي خپل علاج وکړي دویم مرګره هغه دی چې هغه په خپل باندې په اردو پښتو هم نه پوهیږي ډېر جمعات مولوي صاحب لراغی ورته وایي مولوي صاحب دا ډاکټر څه خدای خو نه دی دا ډاکټر څه خدای خو نه دی دا ډاکټر هم دا کتابونه د اصول طب ویلي دي مولوي صاحب تاسو بیا پوهیږئ اردو پښتو کې لیکل شوي دي زما زیړی دی زما تبه ده مولوي صاحب زما لپاره یو نسخه دې نن تجویز کړي چې هغه زه استعمال کړم او زه وکړم ما الله شفا راکړي دا دوه مرګري دي درېم مریض هغه دی چې هغې ویل د اردو په پښتو په دې کتابونو زه هم پوهېږم خو د دې اهل زه نه یم د دې اهل ډاکټران دي طبیبان دي زه ځم هغې له پیسم ورکوم زه انتظار هم کوم زه سفر هم ځم د کابل ښار ته ځان رسوم خو د یو ماهر ډاکټر نه زه ماهر ډاکټر نه علاج کوم د اصول طب په دې کتاب باندې زم عمل کوم خو د یو کامل ماهر ډاکټر پر رهنمایي کې کوم محترم همدغه د دې درې مرګرو مثال دی یو مریض چې ډاکټر نه دی په خپل خپل علاج شروع کړو دویم مریض هغه یو بل سړی راغی چې هغه هم ډاکټر نه دی هغه ورته نسخه ولیکل هغه استعمال کړه درېیم مرګری ډاکټر نه راغی د درې واړو دعوه څه ده د درې واړو دعوه دا ده چې موږ د اصول طب په کتابونو باندې عمل کوو جیب طریقه د عمل د درې واړو مرګرو جدا جدا ده اول مرګره په خپل ناقص فهم باندې اعتماد کړی دی په خپل ځان ته نسخې لیکي دویم مرګره مولوي صاحب راغلی دی د سکول استاد راغلی دی د مدرسې استاد راغلی هغه ورته نسخه لیکلې ده او دریم مرګره ډاکټر ته پیسې ورکړی دی او تاسو وګورئ اولنی دوه مرګري محترم د دریم مرګري له پیغور ورکړي ورته وایي تا ته ډاکټر باندې ایمان راوړی دی دا ډاکټر خدای دی که رسول دی چې ته ځې ډاکټر له پیسم ورکه پیسې هم ورکه انتظار هم کې دومره سفر هم کې خو ډاکټر هم دا کتابونه ویلي دي زموږ مخې ته موجود دي راځي چې موږ درله فی سبیل الله علاج وکړو همدغه مثال دی محترمو یو هغه وابي ملا دی چې دی وایي زه په خپله مجتهد یم د مجتهد د تقلید ضرورت ماته نشته دا هغه سړی دی چې د اصول طب کتابونه په خپله ګوري ځان ته نسخې لیکي علاج کوي دویم ملګری دغه وابیان عوام دي چې په خپل ډاکټران نه دي خو په خپل ځان ته نسخې لیکي هغه استعمالوي او تاسو وګورئ چې د اسباب په دنیا کې دې انسانانو ته دې دوه مرګرو ته شفا ملاو شي که په هغې کې 50 سل نسخې لیکلې دي خو هغه نسخې د صحت سره تعلق ساتي د مریض د بدن سره تعلق ساتي د موسم سره تعلق ساتي زموږ استاد محترم موږ ته فرمایل ویل موږ هندوستان کې دارالعلوم دیوبند کې
التونگا زما ګېډه خراب شو وړه دې وړه ګرمۍ موسم دی یو مشهور نابینا حکیم ودغل دی دغه د نبض چې کوو بیماری به معلومه وي زدل دراله مدته مې ویل دراته پلان کې څنګه ته بلار شي پلان کې پټه برامات کې دا براوړي دا وړه کې تلېبه کې دا بل یخو وو سره استعمال کې وای ما دغه استعمال کو الله مال شفا راکړه بیا سو میاشتې تیرې شوې د یخنۍ موسم دی جمع بیا زما ګېډه خراب شو ما وی حکیم صاحب له وسط تکلیف ورکو بیا لاړم هغه بوټه مې راوړو هغه مې وړکو هغه مې د یخو وو سره به استعمال کو دا ځل مې ګېډه خراب شو حکیم صاحب لرم ما ورته حکیم صاحب هم دا نسخه مې مخکې استعمال کړې و خشاو ما دا ځل مې استعمال کړ حکیم صاحب ته بیمار شوم ویل ما ته حکیم صاحب چې بچي اق بوټه وراوړي دا ځل به ګرمو وو سره استعمال کی ویل ما د بوټه د ګرمو وو سره استعمال کوم الله شفا اوس دا کومر غني نسخې لیکلې دي او د نسخو په استعمال باندې ډاکټر پويږي هر څوک نه پويږي د نسخو په استعمال باندې طبيب او حکیم پويږي هر څړې نه پويږي او درې محترم درې مرګري له پیغور ورکې تا ډاکټر نه خدای جوړ کړی اوس محترم د درې وړو داوره د اصول طب په کتاب باندې عمل کول خو محترم طریقه د عمل جدا جدا زمونږ دی علاقه کې دا تبلیغي حضرات دي تبلیغیان حضرات دا ډېر ښه خلک هم دي ابل ورځ ما سره روزي نه مخکې تبلیغیان ناسو ما ورته ویلا ما ورته هدایت بم تاسو نه خوريږي خو گمراهي بم تاسو نه خوريږي کله تاسو د علماي حق چې کوم زموږ علماي دیوبند مولانا الیاس رحم الله مولانا زکریا رحم الله زموږ اکابر علماو کوم هدایت مقرر کړی دي پاغي باندې تاسو عمل کوو دغه جماعت نو بخیرونه خوريږي هدایت به خوريږي کله تاسو هغه هدایت باندې عمل نه کوو به گمراهي خوريږي نو یو ځکه تبلیغي حضرات مرګري 15 کسان دا و بیان شو بیا هغه علاقې تبلیغیان یو جلسه جوړه کړه سوالات او جوابات یو نشست ولګیرو د بیان نوستا یو مرګره ما پسې پاسو ما ته وی مولوی صاحب وا بیان خو بل خبره نه کوي خبره خو خر کوي قران حدیث منل بل خبره ده ما ورته نه دي قران حدیث منل جرم نه ده قران حدیث منل ایمان ده خو ما ورته مرګریا قران حدیث منل دا جرم نه ده او قران او حدیث نو غستل او د قران حدیث نه انکار کول دا جرم ده ما ورته مرګریا دے ملک او برډل پرتوسی کی ځان اهل قران وي اهل قران منکرین حدیث چاچرا حدیثو نے انکار کړه هغه ځان ته سوي اهل قران وي قران منل جرم ده قران منل جرم نه ده او قران نوم اغستل او د حدیثو نه انکار کول دا جرم ده دغه قران او حدیث منل جرم نه ده او قران او حدیث نوم اغستل او د قران او حدیث نه انکار کول دا جرم ده مای وګورا قران مجید کې الله رب العزت اور پیش آمدہ مسائل کے مستحد تر اجتہاد حکم کئی غیر مستحد تر مستحد تقلید حکم کئی قرآن مجید وہی قیاس حجت دے اجماع حجت دا قرآن مجید احادیث دا نبی علیہ السلام پتی گواہ دی یو سڑے وہی زدہ نمنم قرآن وہی احادیث دا نبی علیہ السلام پتی گواہ دی دا اللہ قرآن پتی گواہ دی وزد مستحد تقلید دا انکار کول د اجماع د حجتیت ته انکار کول د قیاس د حجتیت ته انکار کول دا قران او حدیث منل شو که انکار کول شو جی انکار کول جماع ورته مرګري جرم مرتله او غیر مې طریقه د عمل جدا جدا محترمه به خبر کې ما یو څه بیان واحد غړی ورته وي نو وابیان یو شیخ د سنا الله هغه اوسه کړه د علاقې ناظم په سلاړو ما پسې هغه راوستل موږ چې سو واپس شوی دی هغه ته وی ول پلان کې مفتی صاحب راغله هغه چیلنج ورکړل موږ سره وین کې نه وسو ما ورته ما په سره راغله هغه وی چې موږ سره مناظره وکړه ما ورته وی ولا بیا به زلال شمه دی پر پروپاګاندا کوي چې و تختیر وسره ولا چې کله زمام مخې لرا وسه ما ورته مرګري مناظره کې ویل ها ما ورته وسه کې کنه کله کې ول نه وسه نه کو لیکل کو بیا به ما ورته مرګري په سموزو باندې کې ما ته وی چې تا په سم باندې بیان وکړه ما ورته ما بیان وکړ په درې طلاق باندې ما بیان وکړ په شل رکعات تراویح باندې په دې باندې ته مناظره کې ماته وینا ما ورته په سم مناظره کې ول په تقلید باندې کوم په کوم باندې جزله کې ول په تقلید باندې ما کاغذ ورکو ما ورته واخ خپل داوا ولیکل د په کاغذ باندې ولیکل مون اهل الحديث قران او حديث واجب الاتباع مون اهل حدیث وایو چې قران او حدیث اتباع کول دا واجب دي ما ورته مرګري دې کې خو جګړه نشته په دې کې زمونږ سره اختلاف نشته څوک چې قران او حدیث واجب الاتباع نه غني دې کافر دی واه مرګري تقلید تکبر و شرک و حرام و
څنګه چې ستا مولیانو کتابونو کې لیکلي دي هغه ولیکه چې په هغې باندې بحث وکړو دی لیکلو ته تیار نه و ما ورته یې راکړي کاغذ ما ورته په کاغذ کې ولیکل ما انشاءالله العزیز مونږ اهل سنت والجماعت به دا ثابتو چې جماعت اهل حدیث په خپل دې دعوه کې دروغجن دي وای مونږ قرآن منو حدیث منو قرآن او حدیث واجب الاتباع ګڼو او مونږ به ثابتو انشاءالله چې قرآن او حدیث نه انکار کوي قرآن او حدیث نه مني ما ته وایي نه ته ولیکه چې تقلید شرک دی ما ورته ته ولیکه ما ته وایي ته ولیکه تقلید واجب دی نو ما ته شرک ولیکه زه به واجب ولیکم بیا به موضوع لرسته موضوع نه راځي په ما باندې تقلید باندې لیکل ولیکه په کومه موضوع ته هر المحترم عرض بلا کوو چې قرآن او حدیث منل جرم نه دی او د قرآن او حدیث نوم اغستلو د قرآن او حدیث ته انکار کول دا جرم دی او طریقه د عمل د ټولو جدا جدا نه محترم مولا امین صاحب د ریکارډ وی نو الله عمر قدر فرمای صحت لپاره بدن پاکي کپڑے پاکي ځای پاکي وخت مانځه قبله ته مخ دا شرط دی دا شپږ شرطونه ما ته په یو سوال دا مجتهد را تخولي دي دا فکر کتاب نه موږ زده کړی دي ما ورته چې لس کاله دي په کمره کې بندو قرآن او احادیث کتابونه درکو صرف د مانځره شرایط راوباسه ما ورته چې نمک حرامه فقهاو در سره احسان کړی دی کنځل ورته مکو او هغوی شکریه او ادا کړه دعا ورته وکړه ویل دې کې لږې نرمي راغله ویل بیا ورته ما ویله چې مسله به د کوم ځای نه اول اخلو ویل ته ما ته وایي چې د بشتي ځای ورکړه بهرحال محترمانو عرض پیدا کوو چې د دین اسلام دپاره چې د دین اسلام بنیاد پرې روان دی دوه څیزونه دي اول نمبر اجتهاد او دویم نمبر تقلید دویم محترم مختصرا ذکر کوم د ګمراهۍ هم دوه بنیادونه دي یو ته الحاد ویلی کېږي او دویم ته بدعت ویلی کېږي الحاد څه ته ویلی کېږي په دین کې د یو ثابت شده مسلې نه انکار کول یو مسله په دین کې شته په دین کې ثابت در هغې نه انکار کول دا الحاد دی یو مسله په دین کې نشته هغه دین ګرځول دا بدعت دی یو مسله په دین کې شته د هغې نه انکار کول دا څه دی جی الحاد دی یو مسله په دین کې نشته هغه دین ګرځول دا څه شی دی جی بدعت دی د ملحد مثال علما فرمایي د ملحد مثال د هغه چمچرې چې په ونه کې کېږي بوټی خوري د بدعتي مثال د هغه څښابوټي دی چې دا په فصل کې کېږي خود به خود راخېږي د هرې علاقې څښابوټي جدا جدا دي غنم وکره جوار وکره د ده سره به څښابوټي د جلال آباد به جدایي د کابل به جدایي د پېښور به جدایي د کراچۍ به جدایي دقسې بدعات د هرې علاقې جدا جدایي بدعتي سره دی د نبي علیه صلات وسلام په دین باندې مطمئن نه دی دی د نبي علیه صلات وسلام راوړی دین ناقص ګڼي دی په دین کې خپل پیوندونه لګوي یو ملحد دی د ده مثال د سوي ډوډۍ دی یو بدعتي دی د ده مثال د امید ډوډۍ دی د ملحد بنیاد شروع شي د الله ولو د بېادبۍ نه او ګستاخۍ نه د بدعتي بنیاد شروع شي د الله ولو په محبت کې غلو کول د الله ولو په محبت کې حدود کراس کول تاسو وګورئ یو ملحد دی د ده مثال د الله ولو د بېادبۍ نه شروع شي د بدعتي مثال بنیاد د کوم څه نه شروع شي د الله ولو په محبت کې د خپل حدود کراس کړي د جایز حدود نه واوړي او د ملحد مثال ملحد دا په هغه خلکو کې الحاد بیماری پیدا کېږي چې څه نه څه دوه درې ټکي یې زده کړي څه نه څه دوه درې ټکي یې څه کړي زده کړي او بدعتي دا د جاهل طبقو نه دا خلک را پیدا کېږي او محترمو ملحد سره دوه درې ټکي زده کړي دی بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ګریوان ته لاس واچوي دی بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی ګریوان ته لاس واچوي یاره تراویح ټیک د 100 رکعات عمر فاروق رضی الله عنه کړی دي صحابه په راجمه کړی دي ما خو د عمر فاروق کلمه نه ویل رضی الله عنه ما خو د محمد رسول الله کلمه ویل صلی الله علیه وسلم او روزه دا تاسو ته اوس دا تراو مسله پیخیږي موضوع نه مستقل ما په باغی باندې خبره کړې ده چلو ضمن خبره وکړم تراو کې اصل اختلاف زمونږ د واقعانو سره څه دی زمونږ ذهن کې دای چې د شلو د اتو جګړه ده الان کې د شلو او د اتو جګړه خبره د تراویح په وجود کې ده جنگ او اختلاف د تراویح په وجود کې ده یو طرف د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند دي بل طرف د شیعاګان دي د اهل سنت والجماعت نظریه دا ده چې تهجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول کال 12 میاشتې کړې دي تراویح نبی علیہ السلام صرف پر رمضان مبارک کې کړې دي تهجد د ټول کال سره تعلق ساتي تراویح صرف د رمضان سره تعلق ساتي بل طرف ته شیعاګانو هغوی ویل تهجد ثابت د ټول کال نبی علیہ السلام کړی
ویل تراویح دا ثابت نه دي د تراویح د وجود نه انکار وکړو تراویح ته بدعت خبیثه ویل نعوذ بالله دویم طرف ته دا نیم شیعگان دي هغوی هم د شیعو والا موقف اختیار کړو هغوی هم د تراویح د وجود نه انکار وکړو خو جی تقیه والا شیعو والا صادره واغستو ما تا ته هغه خپل مذهب ښکاره نه کړو تاسو به وایئ چې دا څنګه چلو زه خبره ښکاره کړم وګورئ کله ستاسو له وابي سره بحث راشي چې تراویح اته رکعات دي په دې دلیل سره دغه حدیث کلاو کې د بخاری شریف د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی یا د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی یا بل روایت مونږ چې وګورو مونږ ورته مرګري په دې احادیثو کې ګوره تهجد ذکر شته تراویح ذکر پکې نشته ستاد دعوت دار چې تراویح اته رکعات دي او ستا چې کوم حدیث دلیل پیش کې پاږي کې تهجد ذکر دې تراویح ذکر و دې مال تعالی جواب راکړي وې زموږ وابیانو اهل حدیثو په نسبت دي تراویح او تهجد یو شی دی زموږ په نسبت دي تراویح او تهجد څه دی تم انکار وکړه تراویح تاسو زین په اخلاص نشو تاسو وګورئ ماسوتن مون تاسو افغانستان مسلمانان او سنت والجماعت سور رکعات کوي چې فرض سور رکعات کوي سلور رکعات کوي یو نوې پولیس امرانه وادي راغی هغه وی پولیس ته تاسو چې سلور رکعات مونږ کوي دا غلطه ده ځکه چې حدیث کې 2 رکعات راغلي دي په حدیث کې راځي نو ماسوتن مونږ 2 رکعات لري سلور رکعات نه ده تاسو مسلمانان د جلال آباد هم حیران شوي چې یار دا محدث ته کم ځای راغی چې د دومره علماو تر مثلا نو معلومه دی کوي تاسو حیران شوي مولوی صاحب په سپاسو د هغه وابینه تاسو وکړو ستاسو سره دلیل سره دی ویل حدیث د بخاری شریف کې راځي مولوی صاحب ورته بخاری راوړ بخاری شریف راوړ حدیث ګلاو ول راشه په دې حدیث کې 2 رکعات ذکر راغلی دی د څه ذکر راغلی دی مولوی صاحب جواب واستو چې وکړ هغه ته وایي د خدای مسلمان د 2 رکعات ذکر راغلی دی خدا ور سحر مونږ دی مسعود مونږ استاد دعوت دار چې مسعود مونږ سلور رکعات نه دي 100 رکعات دي او کوم حدیث دلیل چې پیش کړي پاره کې سحر د منځ ذکر دی مسعود د منځ ذکر او دشته هغه وابي جواب ورکړي وې زمون په نسبت دی مسعود او سحر مونږ یو ځای مونږ په کې فرق هو وزدر مسعود د مونږ د وجود نه انکار وکړو نه کوي هم دغه مثال د وابي دی درته پوښتنه کې په دې حدیثو کې ګوره تهجد ذکر شته تراویح ذکر نشته ستاسو د اوسره دلیل سره وړي دی وایي یره زموږ په نس باندې تراویح او تهجد دا یو شی او زموږ چیلنج نن د افغانستان په درسمه کې تاسو ریکارډ کړئ ځان سره زموږ پاکستان کې چیلنج زموږ چلیږي زموږ د نوجوانانو نه مونږ وایو کم وابي د خپل مور حلال پیس کړي مونږ ته یو حدیث وخی صحیح نه ضعیف دی وخی ضعیف نه موضوعي دی وخی په شرط د دې چې محدثینو کې د خپل کتابونو کې نقل کړي خپل ځان نه به حدیث نه جوړوي صحیح نه ضعیف نه موضوعي وخی حدیث مرفوع نه د نبی علیہ السلام قول فعل تقریر نه د صحابي قول فعل تقریر نه د تابعی قول فعل تقریر وخی موضوع روایت وخی چې یو تابعی د صحابه او شاګرد اترکات تراویح کړي د یو تابعین وخی په هغه روایت کې 3 خبرې یو روایت وخی چې په هغه روایت کې 2 خبرې صحیح نه ضعیف نه بلکې مرفوع نه موقوف نه بلکې څه شی موقوف 3 خبرې پکې اول نمبر چې د تراویح ذکر پکې د څه ذکر پکې دویم نمبر د اتو رکعات ذکر پکې د څه ذکر پکې دریم نمبر د رمضان مبارک ذکر پکې زماده 3 خبرې د ځان سره نوٹ کړئ چرته روایت وخی ضعیف نه موضوعي وخی مقطوع روایت وخی چاغې کې تراویح لفظ هغه کې دا اتو رکعات ذکر هغه کې دا رمضان مبارک ذکر دا 3 خبرې وخی مونږ په پاکستان کې نوجوانانو احناف اعلان کړل چې کم وابي ته یو روایت خو د هغه لپاره یو 90 میټر هلی کاپټر اعلان دی یو 90 زنده‌باد اسلام مفتی نذیر محمودی زنده‌باد زمونږ په پاکستان کې اردو کې یو پوسټرم چاپ کیږي مونږ دا چیلنج لیکل دی کې څنګه ورته تاسو خبره وکړئ دی وایي یره تراویح لفظ خو بدعت دی وسه پوری د تا کتابونه لیکل ستا مولیان ویل خو چې کله ما ته ونیوې ستا دوکه او ستا غلا ما ونیوه بیا نسیز بدعت شو مونږ پاکستان کې 10 روایات د کتابونو نه 10 احادیث اگر راوستي د خپل کتابونو نه
چې باغې کې د تراویح ذکر راځي، باغې کې د تراویح راځي ذکر، چې اوس احادیثو کې راځي خلیفہ راشد ذکر کوي، صحابه کرام ذکر کوي، تابعین ذکر کوي، دا به درس وي ان شاء الله. موږ ته ذمہ داري سره خبره محترم عرض بلا کوو چې جګړه په اتو او شلو کې نه ده، بلکې بس کې دا د تراویح په وجود کې ده. او چې تاسو ذهن کې به یو اشکال راځي چې به زموږ په جماعتونو کې ښکارا انکار ولې نه کوي، نو موږ وایو جواب دا دی چې تاسو په جماعتونو کې ښکارا اعلان ذکر نه کوي. تاسو سنیان په ایمان وایي که یو مولا راشي تاسو جماعت ته او هغه د تراویح د منظر انکار وکړي، نو به تاسو سنیان په خپل جماعتونو کې پرېږدئ؟ به د مسلمانانو ملک خاص کر افغانستان کې به ذهن استفاده کوي نه انکار نه کوي مستقل. او محترم د یاد ساتئ نن وابیانو دومره نحوستونه راوړل، د شیطان مهنت پیل کو خناس والا مهنت هغه شیطان نوم شکستو. تاسو وګورئ تفصیلا دې باندې خبره وکړو، موضوع ان شاء الله الله بیا مو کرا اوس ته باقي خبره وکړو. خو د رمضان مبارک په دې ورځ کې شیطانان وتړل شي، د شیطانانو ایجنټان وابیان نه استراشي. شیطان پتا سو کوشش کوي روزه به څنګه نشي ګرانه د مشکله د روزه ده، ګرمي د ورځې وګدي دي. موږ مسلمانانو پښتنو الحمدلله موږ ورته ویل دا خوشپاړس ګنټه ده ان شاء الله که 25 ګنټه شي دې سوې که بدن نو مساوي ان شاء الله د الله حکم دی. موږ پښتنو د الله حکم تغاړې خیال حال کې به قبل ان شاء الله. بهشک د شیطان مهنت کامیاب نشو، خناس راغی د شیطان دا ایجنټان ته پروژه کې راغی. د سحر نه یو سره پروژه شي ولا بند شي ورات سکات بند شي. دویم طرف ته دا ایجنټان راشي، دیو په پتا باندې سحر نه روزه ونیسي، ماښام نور ډوب شوی نه دی، ماښام نور پریوته نه دی، ټیم پاتې دی روزه ماتې ده، ماښام ته ټیم پاتې دی، 10 منټه 15 منټه پاتې دي. د هغه ځینې خناس په لوډ سپیکر کې چلي کې الله اکبر الله اکبر. یو انسان د سحر نه روزه نه ونیولې دی پوزو خوراک هم کړی دی سکاک هم کړی دی. دویم ملګري د سحر نه لوږه تنده برداشت کړې ده، د خناسو په وینا باندې د جمعات نه اعلان وشو الله اکبر الله اکبر، 15 منټه پاتې دي، 15 دقیقې پاتې دي. دې پیټه مر روزه وکړه، د هغه روزه نه شوی او د دم روزه. ها یو فرق شته، یو انسان د شیطان د مهنت نه متاثر شوی روزه نه ونیولې، د ګناه احساس ورسره د ګناه احساس ورسره شاید مسلمان ته آینده بیا کفاره ورکړي توبه وباسي. خو چې کوم د خناس د مهنت نه متاثر شوی دی روزه هم نه شوی او د ګناه احساس هم ورته نشته، دې وجې نه د توبې توفیق هم بیا نه ملاویږي. دغه رنګه تراویح دي، تراویح یو انسان د شیطان دوکه کې راشي ورته وایي 6 رکعات د تراویح بس وکړي، مې کوو بس لاړ شه کور پرېوځه. دې د شیطان ومنل کور ته لاړو په غځېدلو خو باندې خوب وکړو ځان یې ده. دویم ملګری د 8 رکعات وکړې د خناسو دوکه کې راغی، د خناسو چال کې راغی. اوس نحوست د دواړو ته وګورئ. اول ملګری چې تراویح نه دي کړي دی مسلمان دی، خپل ضمیر او نفس به ملامته کوي چې یاره دومره ګرانه روژه ورته ونیوه، دومره ګرمي وه دا برداشت کړه، تنده دې برداشت کړه، خو په دې وخت کې مو ته روژه وې روژه وې نه وه، ته هغه خوراک څښاک هم کولی شو. دا 6 رکعاته څه ګرانې وې مړه کړي به دې خپل نفس او ضمیر یې ملامته کوي ځکه ګناه احساس ورسره دی. ممکن ده باید چې د شپې اخرې څه کې دی پاسې تهجد وکړي توبه وباسي، ولې د ګناه احساس ورسره دی. که دلته هم د توبې توفیق ملاو نه شي، د اختر په ورځ عیدګاه روان دی، د ګناه احساس ورسره دی، هلته لاس ود کړي دعا کوي الله ما خو روجې نیولې دي، پروردګاره خو یو کمي رانه شوې ده، جړا کوي الله یو کوتاهي رانه شوې ده، پروردګاره تراویح مې نه دي کړې ته مې معاف کړه، آینده به تراویح کوم. د ګناه احساس ورسره دی، د توبې توفیق ملاویږي. تراویح تهجد دواړه کې تللي دي، توبه یې ویسته آینده کې الله به کوي. خو دویم ملګری چې دا 8 رکعاته کړي دي نو د تراویح هم نه دي کړي او تهجد یې هم، ځکه تهجد خو هغه مونځ دی چې انسان اوده شي د شپې منځ یې څه کي یا اخر یې څه کي کم مونځ کوي دې ته څه ویل کېږي تهجد کوي. خو د خوب باندې او 8 رکعاتو د تراویح هم نه ویل کېږي، د 12 رکعاتو نه کمو د تراویح د څه ویل کېږي نه د جاهلانو خبره ده. نو تراویح ته هم پاتې شوي
او تهجد تے ام پاتې شو او خم مطمئن دے په خپل ځل کې ایک تیر سے دو شکار یار تراویح مم کړی دی او تا تهجد مم کړی دی د شپې اخري حصہ کې دتر توبې توفیق هم نه ملاويږي ولې د ګناه احساس پر سره نشته دی وای ما تهجد کړی دی تراویح مم کړی دی یو نه دی د اختر په ورځ عیدګاه روان دی التم د توبې توفیق نه ملاويږي ولې د ګناه احساس ور سره نشته الته کلاو گریوان روان دی وای ما خو تراویح هم کړی دی ما خو تهجد هم کړی دی د ګناه احساس نشته دی وجه د توبې توفیق او دغه وجه محترم ما یو وابي سره مناظره وا تراویح باندې 3 غنټې سمون مناظره شو 2 کاله مخکې ما هغه وابي ما په بخاری شریف کلاو په حدیث عائشہ رضی الله عنها موضوع زمانه د محترم یو څه ټکی خبرې کوم موضوع نه ده زما ما په بخاری شریف کلاو حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها ما ته وایي ما ول دي کې راځي چې تراویح اتر رکعات دي ټیک ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابه په شنو رکعات را جمع کړی دي او موږ ګره عمر کلمه نه ویلې موږ کلمه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وزدا مستقل موضوع محترم په دې باندې خبره نه کوم خو ها ما ورته مرګري زما سوال دا دی چې د دې حدیث روایت کوونکې نقل کوونکې د نبی علیہ السلام نه څوک دي ما ته ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ما ورته مرګري زما دویم سوال دا دی چې پتا کې دینی غیرت زیاتو که عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې دینی غیرت زیاتو دیویل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علمي غیرت زیاتو دینی غیرت زیاتو ما ورته کوم صحابه چې عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې موجود دي د دیو دینی غیرت زیاتو که تاسو دینی غیرت زیاتو ما ته وی تاسو دینی غیرت زیاتو ما ورته زما دریم سوال دا دی مولوی صاحب پتا سو پنځل لسمه صدی غیر مقلد وابي چې بجاړی باندې ټماټر خرڅي په پنځل لسمه صدی کې باندې کې دا غیرت را پورته کیږي ډیره پاسي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ گریوان تلاش ورچل وای ما د عمر کلمه نه دی ویلي ځکه چې عمر د الله د نبی په سره بدل کړی دی نعوذ بالله لیکن سوجدا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې یا یو بل صحابي کې دغه غیرت په اولی صدی کې نه پورته کیږي چې ډیر پاسي وای اے عمر د الله نبی صلی الله علیه وسلم اترکات تراویح کوله تعالی دا اختیار چا در کړی دی چې ته د الله د رسول فیصله بدله شل رکعات شروع کې ما ورته مرګري کم صحابه چې عمر فاروق رضی الله عنه منبر باندې ولاړل یو صحابي پاسلو ویل امیر المؤمنین صبر وکا خطبه موایا اول زماده یو سوال جواب راک بیا به خطبه وې ول تاسو سوال سره ورته امیر المؤمنین مال غنیمت کی صادرونه راغلی سمون یو صادر رسیدل موږ تم کوته جوړ کړی دا امیر المؤمنین تاسو قد وړل تاسو قد غټ دي تاسو تم کوته جوړ شوی دا د دې معنی دا شو چې تاسو غټ صادر اغسته امیر المؤمنین تاسو رضان ته پاره د مسلمانانو د غنیمت تر بیت المال غټ صادر ولي اغسته عمر فاروق رضی الله عنه خپل زوی عبد الله پاسو ول د دې سوال جواب په زمانه زوی عبد الله درکې عبد الله بن عمر رضی الله عنه پاسو ول ټیک تر عمر فاروق رضی الله عنه قد لوی دی ول زما پلار عمر د یوې صادر نه کوته نه جوړ کړی یو صادر په مالی غنیمت کې زما رسیدل یو زما د پلار عمر فاروق رضی الله عنه رسیدل زما پلار دواړه صادرونه یو کړی دا هغه نه کوته جوړ کړی دا کم صحابه چې را پاسي د خپل امیر د دې باره کې تپوس کوي او ما ورته عمر فاروق رضی الله عنه هغه انسان چې کله خلیفہ شو کله امیر المؤمنین شو منبر باندې ودرېدو خپل قوم صحابه مخاطب کوي او اے صحابه چې کله تاسو ما کې خطا وای نه چې د نبی رسول الله والسلام د سنتو کوګواله ما اختیار کړل اے صحابه تاسو بس کوي یو صحابي پاسرو د صحابو نمائندګي کوي ورته وای امیر المؤمنین چې کله موږ ولیدا چې تاسو د نبی رسول الله والسلام د سنت نه د نبی رسول الله والسلام د طریقې نه قدم اخوي کړي امیر المؤمنین موږ بل وینا په ذریعہ سره اصلاح وکړو امیر المؤمنین موږ په خشم باندې تعاون او اصلاح وکړو امیر المؤمنین موږ په تاسو تر باندې او اصلاح وکړو امیر المؤمنین د الله شکر ادا کوي کم صحابه چې د دې خلکو هغه صحابه باندې تاسو باندې چې د الله د نبی په صلی عمر فاروق رضی الله تعالی بدلولې او دا صحابه خاموش پاتې شو هیڅ نه ویل ما ورته تاسو دیني غیرت تاسو ایمان دا خبره ګواره کوي چې تاسو کوي ها خبره ده کلمې نه ده خبره بل ده بخاری شریف روایت ده نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي عمر پکم لار باندې چې تاسو په لار باندې شیطان نشیدلې عمر فاروق رضی الله عنه شل رکعت تراویح په لار باندې صحابه بوزي شیطان لار بدلې عمر فاروق رضی الله عنه
د درې طلاق په مسله باندې صحابه راځو کې په کومه لار چې غلار باندې شیطان نه لار بدلای. عمر فاروق رضی الله تعالی د جنازې په څلور تکبیرات باندې صحابه راځو کوي شیطان لار باندې په غلار باندې نزي. عمر فاروق رضی الله تعالی زرانه په کورونو باندې بندي جماعتونو باندې بندي کورونو کې منځ کوي جماعت ته مراسي شیطان لار باندې یوه مسلې ترازا په کومه لار باندې عمر تللی دی ان شاء الله العزیز چرته وتري نه چې شیطان یا خناس د عمر والا په لار باندې لاړ شي. بهر محترم عرض دا چې تراویح په حواله سره یو غلط فهمي بل او دا عجیب خبره ده تاسو په ایمان یو په دا دین دې کرا خوښ پرستی را چې کله د عبادت مخراله ول تراویح شل رکعات نه دي 100 رکعات دي کله چې د جمعې د دوه اذانونو مسله رااله ول دوه نه دي سودي یو رکعات دي کله چې د وتر مسله رااله ول درې نه دي سودي عبادت را کموا او چې کله د خوراک مقرره د لوی اختر د قرباني نو قرباني درې ورځې نه کیږي بلکې 100 ورځې کیږي. ایمان وای دا دین څو کله خوښ پرستی شو. بهر محترم ورس ملا کو چې یو الحاد دی د ملحد بنیاد شروع شي د الله والو د بیادبی او ګستاخی نه خبره ختمه مجي د الله والو د ګستاخی او بیادبی نه د دوه درې ټکی ځکه کله د صحابي ګریوان ته لاس ورچي کله د امام ګریوان ته یره امام ابو حنیفه له حدیث نو ورته نعوذ بالله امام ابو حنیفه مولا له ټول شپاره حدیث ورته د هندستان کې بهر محترم ورسته خبره کوم ګستاخی او بیادبی محترم په دین کې یو څه خطرناک جرم دی چې دا د معافی قابل جرم نه دی. محترم قرآن ذخیره د احادیث تاسو وګورئ په دوه سيزونو باندې الله اعلان د جنگ کوي. یو سودخور ته الله اعلان د جنگ کوي او دوی محترمو د الله والو بیادبی کوونکو د الله والو ګستاخان او بیادب سره الله اعلان د جنگ کوي. حدیث قدسی ده من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. الله فرمایي څوک چې زموږ دوستانو د اولیاء سره دښمنی کوي بیادبی کوي زه په خپل د هغه سره اعلان د جنگ کوم. محترم زمونږ د هندستان کې مولانا داود غزنوی رحم الله یو لوی عالم تیر شوی دی تفصیلی واقعه ده مختصرا مې سوانح غزنوی مارکیټ کې ملاویږي د په خپل وابي عالم دی در خپل مدرسې یو عالم د خيار دورې حدیث طالب ولې یو جمعه ترجمه بیان هغه خلک راغله احتجاج پته وي مولوی صاحب د استعمال قانون پرېخه د ستاره وجه نستا خیال هم ساتل ځکه چې دا زموږ الته وجو مړ کوم روغ هم نه را پرېخو ولې ول د دین د یو دومره لوی امام به نبی کړی دا دا ویل امام ابو حنیفه حدیث چرته وته هغه خو د قران حدیث خلاف په جوړه کړی دا. مولانا داود غزنوی رحم الله رجسٹر راوړ هغه طالب یا استاد یې مدرسې نه خارج کړ او یې فرمایل دا طالب په مرتد کېږي کافر بي دین کېږي به بیا ومري دیک یو حد پس د قادیانی شو چې اشد کافر دي د عام کافرونو حکم سخت دی بیا د وفات شو د غزنوی زموږ رسول تپوس کې حضرت د غیب او علم خود الله سره دی علم غیب خاصه خداوندی لا تاسو ته څنګه پته ورګی چې د مرتد کېږي بیا ومري هغه ورته علم غیب را سره نشته خو ها څوک چې د امام اعظم رحم الله بشان کې ګستاخی او بیادبی وکړه نو زما ذهن ته حدیث قدسی راغی من عاد لي وليا فقد اعظمته بالحق ور ما سوچ کو چې په جنگ کې اصول دی چې زما یو مخالف او دشمن زما ور سره دشمنی ده اول نمبر کوشش زدا کوم چې خپل دشمن نه قیمتي سي سر کم ور ما وی چې مؤمن سره قیمتي سي سس ده الله په نسبت د دنیا د معاشره پرېسیت نه لري ور ما وی چې مؤمن سره قیمتي سي ایمان ور سره ده الله برته ایمان اخلي به ایمان ور دنیا راځي. زمونږ لاهور شمس الحق لاول حنفی عالم بیا وابی شو د امام صاحب د مذهب خلاف دوه کتابونه ولېګل پیسو په زور باندې کویت په هسپتال کې 3 کاله مخکې مړل مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب رحمه الله دارالعلوم دیوبند زمزم رساله په ماته راتله هغه کې لیکل ول د مرګ هغه خطرناک انجام ول په الفاظو کې نه بیانې کې چا چې په خپل سترګو لیدل دا وایي ته پته د مرګ په وخت کې چری وهاله ول قتلنی فلان قتلنی فلان قتلنی فلان دا هغه مليانو نمونه غسته چې چا وابي کړو ول زه پلان کې غرق کړم پلان کې تباہ کړم پلان کې برباد کړم دا محترمو د ګستاخو انجامي ګستاخ سره دته الله معافي نه کوي الله په دربار کې ګستاخي او بیادبی محترمو دا قابل معافي جرم نه دی. الله رب العزت تر دغه نه محفوظ او مامون مساتي نو عرض ملا کو دو بنیادونه هغه گمراهي دي. اول نمبر بنیاد هغه الحاد دی او دویم نمبر بنیاد هغه څه دی بدعت دی. د دې دوړو نو ماو ته باید چې ځان وساتو
او په دغه هدایت والا اصول باندې باید چې ما ته عمل وکړو. اخیره کې دغه یو خبره وکم چې نن محترمو د مسلمان په عقیده او ایمان باندې د هر طرف نه حمله شروع دي. حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله فرمایي که یو انسان غواړي چې زما د ایمان او عقیده او نظریه او د اعمالو تحفظ او حفاظت وشي، هغه ډېری خبرې لیکلې دي، پر دوه خبرې د ذکر کوم. هغه دوه خبرې دا لیکلې دي وای دې مسلمان له پکار دي چې د هر چا کتاب نه ګوري تر څو پورې چې دغه کتاب لیکون کې ته نه پیژنې چې دا د کومې نظریې سره دی، دا د کوم مذهب سره دی، دا د کومې عقیدې سره دی، تر څو پورې چې دا نه پیژندل دا هغه وخت پورې کې در قرآن تفسیر لیکل دی دا مګوره، ځکه دې ستاسو گمراهي شروع کیږي. تر دلیل په معیار باندې پوهیږي نه، نن د عیسایانو کتاب ګوري په دلیل په معیار نه پوهیږي، عیسائی کېږي وا یو هندو په قرآن باندې کتاب لیکل صرف په سورې فاتحه باندې 500 اعتراضات کړي، قرآن په یو آیات باندې اعتراضات کوي، وای تاسو وایي چې ان الله علی کل شیء قدیر، الله پر هر څه باندې قادر دی، نو اے الله په غلا باندې قادر دی، الله په زنا باندې قادر دی. نو څه تاسو به دا ګوري پریشان کیږئ نه، پریشان کېدو ضرورت نشته. زموږ علماء دیوبند هغه کار کړی الحمدلله تر قیامت پورې ما ته تر پریشان کېدو ضرورت نشته. د کم باطل خلاف وي زما د اکابر علماء دیوبند کتاب چته ان شاء الله پریشانی به ختمي. څومره اهل باطلم کړي دیوم چې زما استاد اکابر کتاب نه چوت کړه والله لازم د دیوم کار نه کیږي. قاسم نانوتری رحم الله دارالعلوم دیوبند بانی او محترم هغه جواب لیکل د مستقل د دې ټول اعتراضات جواب ورکړي، ورته وي ته چې الله په سینابه په خلا باندې قادر دی. نو ای هندو پندتا زمون چیلنج دیتا چې د الله د ملکیت نه یو شی بار ثابت کې بیا په غلا خبره وي، ځکه د غلا لپاره دا ضروري دي چې د انسان چې د هغه ملکیت نه یو شی بهري. تاسو ګورئ چې دا رومیال زما ملکیت دی، اوس دا که زه پټ راوالم یا ښکارې راوالم دې ته غلا ویل کېږي، ولې جي دا زما ملکیت دی. ها جی دا رومیال زمانه دی، دا قاری عرفان صاحب دی، دا د دنه پټ ما به اجازه تر واغستو دې ته څه ویل کېږي غلا. ولې جی دا زما ملکیت نه د قاری صاحب ملکیت دی. ما او تا ټول د چا ملکیت یو دي؟ د کائنات یو ذره د چا ملکیت دی؟ اے هندو پندت د الله د ملکیت نه یو ذره بهر ثابت کبه او بغلا خبره چې د الله د ملکیت نه څه شي بار نشته غلا اعتراض ته کوم څه نه اول ته د زنا خبره کې نو زمون مسلمانانو عقیده دار لیس فی مثل شیء بالله دولت السماء والسبع العلیم. الله د جسم نن پاک دی، د اندامونو اعضاء د جسم نن پاک دی، لوازمات د جسم نن پاک دی. اول الله له جسم ثابت کې بیا په زنا خبره وکړه او دغه عقیده او بیان هم د ان شاء الله آینده بیا الله مقرره وسط په دغه موضوع باندې ان شاء الله وګړي خبره وکړو. نن موقع نه چې مجسمه او عقیده د غیر مقلدین او بیان هم دي، الله رب العزت دې موږ محفوظ وساتي. نو اول نمبر خبره ده چې د هر چا کتاب با چې یو کتاب مفت تقسیمي خپل مناسب لراو یا مونږ اخرو مناسب دا کتاب د کتو دې زما کوم مناسب و چې او ګورو کوم مناسب و چې مګور نه به دویم چې رسول پوری یو عالم پیژنې نه چې دا کوم مذهب سره دی کوم عقیدې نظریه سره دی کله قرآن ترجمه کې هغه ته مکه نه د قرآن او سنت پر باندې تعالی زهر درکې گمراه کوي دي د دې نظام مسد الله رب العزت تیر عمل کول توفیق راکړي.